د پکتیا ولایت ګرد څړی ولسوالۍ ته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی ورتګ. پرون د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی خپل پلرني ټاټوبي یاد د پکتیا ولایت ګرد څړی ولسوالۍ ته د لوی اختر مبارکي په پار ورغلی وو او هلته د مختلفو ولایتونو او لوی پکتیا علماو، قومي مخورو او مشرانو څخه جوړې شوې غونډه کې ګډون وکړ. غونډه د قرآن کریم په مبارک تلاوت پیل شوه. وروسته مرحوم جلال الدین حقانی ورور، جهادي شخصیت او قومي مشر حاجی ابراهیم حقانی راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست ووایو او د اسلامي نظام د قائمېدو له امله د مجاهد ولس د قربانیو قدرداني وکړه. همداراز د الفتح جومات د تکمیلېدو له امله خوښي وښوده او ویې ویل جومات الله جل وعلا شانه ته د سر ایښودو او تسلیمۍ ځای دی او د مسلمانانو د راټولېدو ادرس هم دی چې د یو بل له حاله خبر شي. ولس باید د هیواد جوړونې او د اسلامي نظام استحکام په خاطر د موجوده نظام ملاتړ وکړي. دا په موږ تاسو د جهاد چې فرض وو همدا رقم د ساتنه وند فرض ده. دا تنه خلیفہ صاحب نه ساتله، تنه امیر المؤمنین نه ساتله، تنه وزارت دفاع نه ساتله. دا د افغانانو ګاډ کور ده، افغانان نو ګټل نه ساتي. ورپسې قدرمن خلیفہ صاحب راغلی مېلمنو ته ښه راغلاست ووایو او خلکو ته د الفتح جومات د جوړېدو مبارکي ورکړه. اول په ټولو ته د لوی اختر مبارکي هم خدای پاک دې ټولو ته مبارک وګرځوي. خدای مو ټول عبادات او خدمات او قربانۍ قبول کړه او ټول ستړي مه شئ. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د هغو شهیدانو یادونه وکړه چې د دین او ازادۍ په خاطر ځانونه قربان کړل. وی ویل هغوی راڅخه د اسلامي نظام قایمېدل او بقا غوښتې ده. مونږ د هغه ستر ارمان په پاللو مکلف یو. د نیمه پړۍ جنګونه وشول په افغانستان کې او اله په دې سره اخته وي چې شهید دی، زخمي دی، بندي دی، هجرت دی او د جوړولو د بیا رغونې فکر د چا سره نه و، د بچ کولو فکر و چې د ملک ته څنګه نجات ورکړي، څنګه جوړ کړي. خلیفه صاحب د تیر یرغل په وسعت خبرې وکړې چې ګویا تر نظامي ډګره محدود نه وي. وضعیت میکت چې ټوله دنیا رغولېدو د موږ مملکت یرغمل کړی دی، صرف نظامي یرغل نه دی، دلته فکري یرغل دی، اقتصادي یرغل دی، زموږ کلتور یرغل دی. هر قوم او ملت کې داسې خلک پیدا کړي دي چې څوک د حقه خبره نشي کړی. دا دی وطن کې سوله ده، امن دی. افغانان ډاډه زړه له شماله تر جنوبه او له جنوبه تر شرق او غرب ځي. خلکو په خپلو امنیتي مسؤلینو پر خپلو مجاهدینو بشپړ اطمینان پیدا کړی چې د هغوی د حفاظت سپېڅلې دندې ته متحد دي، مګر نړۍ موږ په رسمیت نه پیژني. نه غواړي پر دې اعتراف وکړي چې نور نو اسلامي امارت د یو نظام په توګه د یو دولت په حیث غیر قابل انکار واقعیت دی. دوی غواړي موږ فرمایشونه ومنو، د هغه په بدل کې رسمیت راکړي، مګر موږ خپله خودمختاري نه معامله کوو. اول به د لوی شکر د خدای تعالی ادا کوي چې خدایا چې خپلواکي در وکړه، ازادي در وکړه، په غیرت در وکړه، د چا محتاج د نه کړي، چې د چا تر احسان لوند نه شوي، دا ازادي د په خپله مټ وکړه. که نن د چا تر سوال لاندې د ازادي مې ترغولې وای، موږ د خپله خپلواکي چې کومه دا د بل چا په اختیار کوه. نن چې موږ ته رسمیت نه راکوي، خو په دې نه راکوي چې د دې فرمایشات هم نه دي منلي، د دې غوښتنې هم نه دي منلي، د اخره سلګۍ پورې یوه خبره ورسره ونه منله. قوم قیمونه څومره په عذاب شو، زه په دې پوهېدم، تاسو په دې پوهېدئ چې هر څومره یې توسې تر دغه څړۍ ونو لوندې تر پرخې لوندې وویشتلی، شیدون یې کړی. موږ په دې پوهېدلي چې په د ازادۍ بندې، په د نن ازادۍ بندې چې دا موږ قرباني ورکوي، تاسو ته به ډېر زور درکوي، ډېر تکلیف وي درته. په یو وخت په داسې وي چې دا به تاسو پر افتخار وګرځي، عزت به وګرځي. الحمدلله نن ټول افغانان دپاره د خپلواکي چې دوی یو عزت وګرځېدو او د خوشحالۍ ځای وګرځېدو. ورپسې قومي مشر نعمت الله زرمتي، توریالي منګل، دین الله او مولوي شیر محمد نیازي د خلیفه صاحب د ورتلو قدرداني وکړه او دغه راز د نظام په ننګه او ملاتړ ویناوې وکړې. په ټول افغانستان کې امن قایم دی، امنیت موجود دی، وینه بنده شوې ده. دا ارمان د افغانانو پوره شوی. دغه نظام چې دا نن دلته ناست په دغه جامع کې دا معمولي خبره نه ده. هر چا انقلاب راوستلی د چا کودتاوې کړي دي،
مګر همدا نظام چې ما ته په لاس راغلی د دا د دغو شهیدانو د وینو په برکت د شهیدان دې ولس ورکړي دي د شهیدان دې ورکړي دي والله په بېلاسې هر څوک د کور او د کلي شهید ته وګوري او د هغه د وینو احترام وساتي والله په بالله که یوه زره خیانت در سره وشي او څومره داسې په جهاد قرباني ورکړي دي د دغه نظام په ساتنه کې به هم دغسې قربانیو ته آماده یې دا نظام د طلباو نظام نه ده دا نظام د مخلصو مسلمانانو نظام ده هغه که عالم وي هغه که عامي وي هغه که سیاستمدار وي غونډه د حاجي عبدالرحمن ززران په وینا او دعای پای ته ورسیده. خدای پاک آیاتونه د قرآن عظیم شان کې د مجلس کې تلاوت شو یا ختم فاجرانو سره ټول کتاب ته ورکړل